نبی علیہ السلام فرمائی الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. اے زما امتیانو، دا جنت هر انسان ته ډیر زیات نږدې دی، دومره نږدې لکه د سړي دا لاس دا چې د دې سپلو یا د دې بوټانو د دې د تسمو ته نږدې وي. دغه شانتې نبی علیہ السلام بیا فرمایي چې دا جهنم هم انسان ته ډیر نږدې دی. د دې نږدېوالي مطلب څه شی دی؟ حالانکه جنت ته فاصله زمانی او مکانی دواړه ډیره لرې ده. جنت په اسمانونو کې دی او جهنم دا ډیر جوور دی، ډیر لرې دی، او فاصله د زمان او د وخت او د وخت هم ډیره لرې ده چې انسان مړ شي بیا څو کاله به په قبر کې او بیا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. نو د نبی علیہ السلام د دې حدیث مقصد علماو دا بیان کړی دی چې انسان جنت حاصلول غواړي نو هغه حاصلول د هغې ډېر اسان دی او ډېر نږدې دي. داسې اعمال شته چې هغه انسان وکړي ډایرک الله رب العالمین د هغه په حق کې د جنت فیصله کوي، او داسې اعمال هم شته د ګناهونو او د معصیتونو چې انسان نه هغه صادر شي الله رب العالمین د هغه په حق کې د جهنم فیصله کوي. نو جنت هم ډېر نږدې دی په اعتبار د اعمالو سره، او جهنم هم ډېر نږدې دی په اعتبار د ګناهونو، معصیتونو، شرکونو، کفرونو، بدعاتو سره. دا خو مختصر د دې مطلب شو. دی وجه نه بعضو اهل علمو دا هم لیکلي د دې حدیث په شرحه کې چې فلا تستقل من الاعمال شیئا، هیڅ یو عمل ته که هغه نیک عمل وي او که بد عمل وي ته ورته په ټیټ نظر، په کم نظر، په کمتر نظر مه ګوره چې مړه دا ډېر ګناهونه هم کړي یوه دې پکې دا شي، او مړه ډېر نیک اعمال هم پکې کړي دي نو دا یو دې پکې نه صحیح نه داسې به کله هم نه وي. کیدای شي رب العالمین همدغه عمل ستا دپاره د جنت سبب وګرځي، همدغه ګناه چې ته یې پروا نه ساتې، ته ورته په سپک او په حقیر نظر باندې ګورې، دا ستا د جهنم سبب وګرځي.